په ټول هیواد کې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې یو سلنونه شمیره د ولسونو لپاره په دې موخه فعاله شوې چې د مشکوکو پیښو او نورو جرایمو په لیدو پولیس ته خبر ورکړي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سید طیب احمد وایي د پولیسو یو سلنونه وړیا شمیره د جرمونو په مخنیوي کې مهم رول لري. وایي د همدې وړیا شمیرې له امله ننګرهار کې لسګونه جرایم مخه نیولې ده. د جرم په کموالي کې یا هغه څوک چې جرم ترسره کوي مخکې چې هغه جرم ترسره کړي هیوادوال د موږ سره په تماس کې شي. امنیتي ځواکونه به په ډېر کم وخت کې هغه ساحې ته ځان رسوي او د جرم مخنیوی به کوي. لله الحمد په ننګرهار کې دېرش داسې پیښې چې مجرمانو غوښتل چې جرم ترسره کړي د یو سلنونه شمیرې له لارې دغه ټول جرمونه کنټرول شوي دي د هیوادوالو په همکارۍ سره او پر وخت رسیدنه ورته شوې ده او هغه مجرمین نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دغه راز د جلال آباد ښار اوسیدونکی عبدالکبیر د پولیسو د 119 وړیا شمیرې د فعالیتونو ستاینه کوي. د 119 شمیره والا چې دی دا خو ډېر ښه خدمت کوي او فعاله شمیره ده او دې نه موږ خوشحاله یو او د دې ځواکونو نه خوشحاله یو چې د 119 شمیرې موږ ته فعاله کړه. دا زموږ دپاره اسانتیا ده. جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی زلمی خان امیري وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا د 119 وړیا شمیرې فعالول د جرمونو د کچې په ټیټېدو کې مهم رول لري. او الحمدلله اسلامي امارت دا ډېر ښه یو کارکردګي ده چې د جرم کچه په 100% کې کمیږي. ځکه یو مجرم موږ وګورو نو عاجل موږ 119 شمیرې ته زنګ وهو چې اسلامي امارت بیا که حوزه او که ولسوالي که ماموریت نو عاجل رسیدګي کوي. الحمدلله اسلامي امارت ته موږ ټول د زړه له کومې مننه کوو. امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د مشکوکو پیښو او یا کوم جرم په لیدو کولی شي چې د پولیسو د 119 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي څو امنیتي ځواکونه پر وخت د پیښې ځای ته ځان ورسوي.